دودونه جګېدل بس داسې شی پکې نه ول چې موږ جګ کړي وای استفاده هم دې نه کړې هر څه ختم. دغه وخت چې یو ناڅاپه ما خلک دلته ننوتل سپردقو ته یو ناڅاپه موږ ته ویل دلته یعنې تاسو دې خلکو ته خدمت کوئ تاسو ژوندی نه پرېږدو. دا کلینیک او دا ولسوالۍ د دواړو نه بس پیرن کارت تاو که دواړه انتجار کړو. یعنې د لغمان په خیال باندې داسې کلینیک ما نه و لیدلی ډېر په سیستم باندې برابر جوړ و سهولیتونه پکې ټول وله بس دغه ځای کې یو ناڅاپه بس د تېر د جمهوریت یو څو قطعې وې سپېریاکو سپېرونه چې داسې قطعې وې نو دغه یوه شپه موږ همدلته په همدې کلینیک کې اوس دا خلک راغلل جنګ وسو بمبار وسو کلي ټول بمبار شول دلته لنډه ولسوالۍ ده هغه بمبار شوله بس موږ په همدې کلینیک کې ولو کلینیک کې ولو چې دا خلک د شپې تقریبا 1 بجه وسې زه وم یو را سره قابله خور وه او یو دانه را سره نرسه خور وه او یو دانه لابراتوار ټکنیشن والا و نو دا لابراتوار ټکنیشن او سره دغه زنانه پرسنل دی په خواته فامیلي هاوس کې ول نو موږ په دغه کلینیک کې ولو زه وم یو دانه د صفاکار خاوند را سره و نو هغه هم دلته را سره و چې یو ناڅاپه دا خلک د شپې راغلل د کلي پورې غونډۍ ټوله دغه وخت چې یو ناڅاپه ما خلک دلته ننوتل سپردقو ته یو ناڅاپه دلته ننوتل موږ باندې هغه خپل دریشي کې ننوتل او دلته برقونه غوندې هغه ول هغه هم ترکمې کې ننوتل یعنې برقونه یې رڼا نه کول موږ ته ویل دلته یعنې تاسو دې خلکو ته خدمت کوئ تاسو یعنې ژوندی نه پرېږدو موږ ته ویل تاسو دلته څه کار است موږ ویل دلته ډاکټران وي تاسو ډاکټران ناست وئ تاسو همدې خدمت کوئ همدلته پراته است یعنې تاسو همدې خلک است موږ بېل ځای ته وړو او نارینه یې بېل ځای ته وړو سپردقو ته والوزول موږ ته د وتلو اجازه هم نه راکوله چې یعنې مه وځئ همدلته پاتې شئ چې یعنې مړ شئ نو خپل هغه هم ده که نه دا خلک سم معلوم خلک ول نظامی خلک ول د تیر دولت د سپیرکو د سپیردو خلک ول سم په خپل هغه یونیفورم کې ول او داسې پټو هغه کار نه و بر اعلی راغلل ولسوالۍ کې جنجال ډېر وسو خو کلینیک کې موږ ولو او همدلته بس د بره سر کې د فیمیل څخه هسې کومه وه هلته زنانه کېنولې په قد یو دروازه ته مابین او دا لوی ګیټ دې خوا یې مردانه خوا دلته موږ کېناستلو کلینیک کوم هغه چې ټول ګروپونه هم روښانه کړل نیمه شپه وه تقریبا 11 بجې وې د شپې خو تقریبا چې دا ټول بادفخ ولس وتلی و او خصوصا هیڅوک هم په کورونو کې نه و خلکو ټولو د جانه کډې بار کړلې وه دا خبره خلکو وکړه چې د شپې به جنګ وسي او تیارې کورونه بمبار کړي د دې جانه خلکو ورته څوک مخ په سروبي خوا واوښتل او څوک مخ په شیدان یا لغمان خوا لاړ یا څوک مختلفو لرو سیمو ته لاړ د شپې 12 بجې کې 11 بجې دې ته اسپجار ورکړي او خو ډېره بده پیښه وکړه هر چار سړی راته وار سړی خبرېده نو د دوی دغه کار غانده او دغه کار یې وغانده چې دا یو ظلم و یو وحشي ظلم و یو وحشانه عمل و موږ ورته څوک استئ دی څوک سره له مخې بس لغته ورته ورکړه دروازې ته دروازه یې ووهله ماته غونډې شوله لږ زره او اول سر کې مغه زنانه وې د دهلیز طرف ته او مغه زنانه بس بغارې شولې د ماشومانو نو ما یو غږ ورته وکړم مالې چې زنانو ته مې ویل چپ شئ چې هر څوک دي ځان غلي کړي یو شبه خو بس دی بس وویلې موږ ته چې هر څوک استئ او بس خپل ځای کښېنئ او نه خوځېږئ زنانو ته یې ویلې ماشومانو ته یې ویلې خو دروازه یې په لغته ووهله نور موږ نه غږ واورېدل چې یو ناڅاپه دا خلک هغه نظامي هغه یو قسم د شپې دوربینان دي دا شیان میانې لګولي وو موږ چې دا وکتل موږ ډېر وډار شولو موږ ډېر وډار شو موږ ویلې چې نور موږ هم داسې وس نه و چې موږ یو څه خبره کړې وه بس همدې لګیا ول دا خبرې کولې دلته چی کوئ دا یو غرنۍ ساحه ده تاسې پاکستاني یاستئ دغه د هغه خپل
هغه چې کوم خروب ودار به هغې په موږ باندې دا خبره ښه سره وکړه. وختي سهار و چې بس د سپردو سپریاک په نامه باندې یو قطه دې خوا نه راغله. لکه خبره موږ نو شپې تیارې راغلې بمبار یې وکړو. دا ټاورونه یې وشتل او مثال د ولسوالۍ دا خوا نه اوانونه هم راچول د تودې چینې خوا نه. بس خو شپه وه راکت سو وړی و کوټو ته. بس تیارې چې لاړلې سبایي وختي بس دا لکې قوه راغله موټر ورسره. بس چې راغلل نو جنګ هم وسو ورسره. بس خلک هم پکې شهیدان هم سو زخمیان هم سو. بس راغلو دا کلینیک بس داسې والوځه شپه یې هم دلته وکوله شپې دا کلینیک والوځه. زموږ په خپل کلي کې یعنې یو کور یې وویشته لکه یو ماشوم پکې شهید سو. دا هغه دلته وظیفه هم لري کس د کلینیک کې. موږ راغلو بس ویجاړ داسې حالاتو تختې و دا حساب اوس خو دا بیا هم ښه ده داسې هغه نه ښکاري که نه دا منطقه په تختو په دې خښتو باندې ککړه وه دا غونډ سړک دی ډېر ظالم شیان استعمال کړي وو داسې بېکاره شی استعمال کړي وو. ما لا ورته وویل ته په موږ ته اجازه راکړه چې خپل هغه رئیس صاحب یا هغه سوپروایزر یا هغه د سیاحت عامر صاحب کوم ملګري دي هغه په جریان کې وګورو. وایي نه 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 په خپل ژبه کې د خوځېږي به نه خالي. بس موږ ته یو دوه کسه کېنولي وو. بیا دوی وویل دا رښتیا ډاکټران دي خو همدې خوا نه د ښکته خوا ورته څه ویل سوي وو دا ډاکټران دي او بس د خدمت لپاره تللي دي. د شپږ بجې به تا ته ویلی که سهاره پورې موږ دې سره په دې کلینیک کې وو. بیا موږ بوتلو فامیلي هاوس ته. فامیلي هاوس کې یو دا د تقابلي کور کې موږ واچولو مردانه پر ملګري او یو کې زنانه او ماشومان واچول. مال ته بیا ولوین ته مازدیګر تر 5-6 بجو پورې تقریبا ماښامه پورې. بیا موږ ته ویلې موږ ورته ولاړو چې نور خو د خدای په خاطر دا خو نور د نظامي اډس ولا کلینیک ټول تاسې دا خبره ونیو خپل هغه هم پکې په حل کړل هند ته پاکه جنرټر پورې پکې تاسې په حل کړل. نو اوس خو موږ ته اجازه راکړي لاړ اوس مریض خو دلته نه راځي. نو که موږ ته اجازه راکړي موږ به لاړ شو. نو بیا دوی موږ ته ویلې چې نه موږ به خپلو مشرانو سره خبره وکړو. کله دوی وتل نو بیا دوی دا کلینیک او دا ولسوالۍ د دواړو نه بس پیرن کارت تاو که دواړه انتظار کوو. دا خو د شپې دوی ناوخته انتظار کوو. کله چې موږ سهار وختي راغلو نو هغسې دې باندې سهار همدوګی وو. نو موږ راغلو دا ورق کې و دا غونډه اویلي ته دا کوم سبایي تقریبا 8-9 شاوخوا به وي. نو موږ خو بیا چې کله باندې راووتلو کلو نه بیا چې دلته بعضې کورو کې چې کوم ماشومان ول تښتېدلي نه ول هغې کې بعضې زخمیان سوي وو. اول همغې زر تداوي کړه یو هیلپ پوسټ ولاړ هغه هیلپ پوسټ ته لاړو زر هم تداوي کړه او په اسمان پټۍ هغه کومک یې حواله هم ورسره وکړه. بعض سخت هغه هم ولېږل ښکته شفاخانې ته هسې کوم ملکیان ول. نو کلیوال ویل دا خو کلینیک ولځولی سخت خفه سوم چې دا خو دومره د خبره لوی تاوان ولسوالۍ بعد خفه سوم. د ولسوالۍ اوازه لا راغلی وه او زه پوه وم پرې باندې چې داسې یو سپین ږیري او هغه ویل چې هغې اولادولې ولسوالۍ ډېر میانه وه ماته یې ویل خو د کلینیک نه خبر نه وم. چې کله خبر سوم سخت خفه سوم. ټول بس ختم سوي وو. بیا په منډه باندې راغلم دا مالې هېڅکله نه کېږي زه مالې ځم کلینیک ګورم. چې کلینیک ته راغلم کاغذ په نامه نه ده دا کاغذ په نامه چې څه شی اول دا ټول د دیوالونو اخوا ته پراته وو. دا بم وهلي وه چوکۍ هر څه تاسې وینئ که نه دا څه رقم چې اوس وینئ که نه همدغه شی همغه وخت هم و خو فقط هغه وخت کاغذونه ول د دیوالو شاته اخوا دېخوا سوي ول ګډ وډ پراته ول. نو داسې همدغه شی چې وینئ همدغه شی و. ډېر خفه سو دودونه جګېدل بس داسې شی پکې نه ول چې موږ جګ کړي وای استفاده هم ترې نه کړې هر څه ختم و. تېره ورځ دلته دومره انسانان ګرځېدل ماشومان زنانه او نن شړې وړې پروت د موږ ته حیران ده. موږ ده ته حیران یو او دا کلینیک موږ ته حیران ده. حیران ورته پاتې السلام علیکم. ستړي مشئ څنګه یې؟ صحت یې ښه ده؟
السلام علیکم ورحمۃ الله. څنګه ټیک شوی؟ حادثه ده کړې ترافیک څنګه؟ کمرنده راغورځېدلی. څه وخت راغلی کلینیک ته؟ ډاکټر څوک شته دلته؟ دوا مو خپل راواخیستې که لرې کړه درته؟ نه مغره هغه ټول له منځه تللي ول څه چې هغه نه چې پاتې نه ول ټول شیان نوي دي هر څه ختم وو البته په دې څه پاتې نه وو. هیواد کې د توفق ختم شو جنګ فکر مبارزه شو په غورځنګ طالب ورور غواړم د کامیاب قلم دې لکه توره کړه په شرنګ. یاره تقریبا دا دریمه میاشت روان ده دې خو داسې به یې ویلې چې موږ دا شپږ میاشتو کې رسوو خو چې کار ته ګورو کار یې ماشاءالله ډېر تیز روان ده او داسې تیز روان ده همدغه شی کلینیک ده داسې کله کله موږ ځو یو چکر پې ونې وهو هغه خپل هغه پې تازه کوو چې ګورو نقشه هم همداسې ده او کیفیت هم همداسې ده نو هغه وخت کې خو دا ډېر خو دنه یو څه یو داسې 100% دی نه هغه لږ زره معیاري ده. موږ خو خوشحاله یو چې دلته دا قوم کله راسي نو مغه مخه کې ده داسې لږ زره نو داسې کله راځي دا خلک ډېر ورته خوشحاله وي موږ ته زیری راکوي چې له خیره سره بیا به ځو له خیره هلته نو بیا موږ هم ورته وایو چې هلته یو څو شیان نور هم په هغه کې نیول شي موږ داسې خوشحاله وي چې دلته پارک پکې جوړېږي نو هغې هم خوشحاله وي بس موږ ورته ډېر خوشحاله وي نو بس الله دې جوړ موږ ډېر خوښ یاستو موږ ډېر رضامند یاستو ځکه چې هغه حالات مشکلات چې په دغه کلینیک کې تېرېږي انشاءالله هلته به نه وي. دې نه خو ټول خلک خوشحاله دي ډېر ښه کارونه یو دا نه دي ډېر کارونه یې په دې وطن کې روان کړي لکه په رادوګانو موږ اورو خلکو نه اورو مثال لیدلي دي دا اوس یې دا د اینو نو ډېر خدمت یې کړی ده چې هر ځای کې کانالونو مثال نور بیالې بندونه دا شیان ډېر وطن ته خو اوس فلحال ښه خدمت یې روان کړی ده نو الله دې نور هم توفیق ورکړي. نوی کلینیک چې موږ ته جوړېږي خو هغه خو بیخ ښه که ده خو دلته خو په تنګ ټول شعبې او شعبه کې زه خپل عمل ته یم وظیفه مې یعنې 4-5 کار عمل ته کېږي په اسمان کېږي آی پی ډي کېږي. موږ د لغمان ولایت د بادپخ ولسوالۍ ته راغلي وو دا هغه سیمه وه چې بدبختانه د تېرې کرغېړنې ادارې د هغوی کوم یو چې وحشي ځواکونه او قوې ولې هغوی بدبختانه چې دغه کلینیک مکمل ویجاړ کړی و لوځولی و دا یو داسې روغتیایي مرکز و چې په هغه کې د ولسونو لپاره روغتیایي خدمات وړاندې کېدل د مخکینۍ ادارې کوم چې قطاعات ول دغه قطاعاتو له لوري بدبختانه چې دا داسې ویجاړ شوی دی چې هېڅ څه پکې روغ نه و پاتې دلته چې څومره ساحه موږ ولیدله په دغه کې د ولسونو لپاره چې کوم خدمات وړاندې کېدل هغه مکمل متضرر شوي دي. اسلامي امارت چې کله حاکم شو په لومړي سر کې دلته څومره چې ضرورت لیدل کېده د همغه ضرورت په اساس باندې دلته روغتیایي ابتدایي خدمات وړاندې شول. اوس لله الحمد د 2 کالو په تېرېدو سره د عامې روغتیا وزارت مربوطه په لغمان ولایت کې د روغتیا ریاست په دې باندې وتوانېده چې د ځینې همکارو اداراتو په توسط سره دلته بیرته د 18 یا 19 اطاقونو په موجودیت کې یو نوی روغتیایي مرکز ورته جوړ کړي. دا هغه څه دي چې د اسلامي امارت د خپلو ولسونو لپاره کوم ژمنتیا چې ده تعهد چې ده هغه ولسونو ته څرګندوي. لله الحمد دلته ولسونه ډېر زیات خوښ دي چې وروسته له 2 کالو دلته مکمل د ویجاړ شوي کلینیک پر ځای باندې د نوي جوړېدونکي روغتیایي مرکز او ودانۍ ویني او په هغه باندې کار روان ده. دلته د روغتیایي پرسونل کوم وضعیت چې له دوی سره تېر شوی ده که هغه چېرته موږ واورو د هغوی هغه درد ووینو تاسې باور وکوئ چې ستاسې طبیعت به ډېر په دغه اړه باندې خراب شو ډېر به د هغه اداراتو چې مخکې ولسونو ته ځان د ولسونو خواخوږي معرفي کول ولې دوی یوازې د ملکي اهدافو او کوم یو چې ملکي خدمات پکې وړاندې کېدل د همغه اداراتو هدف کول د دوی موخه وله. روغتیایي خدمات د سیاست څخه لرې دي او جلا دي خو بدبختانه چې د مخکینیو قطاعات یا د مخکینیو اداراتو لوري چې کوم یو دلته د جمهوریت ادارات ول یا د وحشي اشغالګرو په توسط باندې په دغه خاوره باندې حاکم ول د هغوی لوري اکثریت ملکي اهداف په نښه شوي دي. دلته څومره چې د روغتیایي خدماتو متضرر کول ول په ورځني شکل باندې دلته چې موږ پوښتنه وکړه تقریبا تر 100 شاوخوا ناروغان دلته مراجعه کوي یعنی دوی تقریبا دلته د 18,000 په شاوخوا کې اوسیدونکو لپاره کوم روان روغتیایي خدمات چې ول هغه په ټپه ودرولي ول هر څه له ځنډ او خنډ سره مخ شوي
ول. اسلامي امارت هڅه کوي چې د هیواد ټول لرې پرتو سیمو کې هلته که د جنگي جنایتونو له کبله روغتي خدمات د خنډ سره مخ شوي وي یا هم په هغه سیمو کې چې هلته مخکې هیڅ روغتي خدمات نه وي وړاندې شوي دي، هم روغتیا وزارت له لوري په دغه برخو کې روغتي خدماتو لپاره بیا کار پیل شوی ده. دلته چې کوم یو د نوی تعمیر جوړیږي د دغه تعمیر جوړول یو موخه دا ده چې موږ وکولی شو د بادپخ ولسوالۍ چې کوم 18,000 دلته غیور ولس د مجاهد ولس د هغه لپاره موږ بیا روغتي خدمات پیل کو. همدا اوس دلته له موږ سره تقریبا د 10 په شاوخوا کې روغتي پرسونل موجود ده، خو البته کوم تعمیر چې شاته ښکاري دا موږ ته د تیرې ادارې د جمهوریت لوري هغه ډالۍ د دې ولسونو ته چې هغه روغ تعمیر یې ویجاړ کړی ده. اوس به انشاءالله بیا په نوي تعمیر کې موږ روغتي خدمات پیل کوو، خپل ولسونو ته به انشاءالله هغه ضرورتونه او هغه اسانتیاوې چې دلته په بادپخ کې دوی ورته ضرورت لري انشاءالله په دغه باندې به کار کیږي. هیواد کې د ټوپک ختم شو جنگ فکر ما بارزه شو دا خو چې کلینیکو مخکې نه پخوانه بیا د آخري جنګو کې لغمان کې څه وشول د سفریه کې دا کلینیک څه مزایتونه تاو کړو بمبار یې کړو دا تعمیر یې ختم کړو تقریبا $3,58,000 خو په مصرف راځي. انشاءالله هغه مریضان چې اوس انتقالیږي مرکز ته هغه انتقال نه به دا مریضان خلاص شي. نسایي ولادي خدمات به هم دلته کېږي، داخله مریضان به هم دلته کتل کېږي، 15 بستره لري ده مریض به هم دلته بستره کېږي. نو ټول کارونه هم یو ځای کې نه کېږي، هغسې دلته وانه پوره نه وي بیا به ننګرهار ته یا هماغه ته لغمان مرکز ولایتي روغتون ته انتقالیږي، مریض ریفر کېږي به او نور به ټول خدمات هم دلته انشاءالله ورته کېږي.